ورور تپوس کړی دی چې ما نه د مازدیګر مونځ پاتې شي او بیا ماښام د مانځه ټیم راشي، نو زه به اول د مازدیګرې مونځ کوم که نه زه به د ماښام مونځ کوم؟ الجواب: قضا مونځونو کې واجب دی چې دا په ترتیب باندې کې او علی الفور به کې. علی الفور مطلب څه دی؟ فورا به کې. او دا خبره پته نشي چې د مولیانو سره کم شي دلیل به دغه صحیح دلیل نشته چې دا به سبا قمانځه ته پرېږدي. او عقل هم دا وایي که مرګ راشي نو بیا به څه کوې؟ ماسخوتن مونځ ته نه پاتې شو، وایي سبا ماسخوتن سره به راوګرځې، نو سبا ماسخوتن پورې به ته یې څوک ګرنټي ورکولی شي؟ نشي. نو علی الفور ډایرکټ به کې. رسول الله حدیث کوي چا نه مونځ پاتې شو دو یا تیر شو چې څنګه ورته یاد شو څنګه د خوب راپاسې ډایرکټ به مونځ کوي. دویمه مسله په ترتیب به کې. لکه اوس د یو سړي نه د ماسپښینې مازدیګرې ماښام مونځ پاتې شو، و دې چې دا مونځونه راګرځوي نو څنګه به یې کوي؟ ماسپښین مازدیګر ماښام په دې ترتیب باندې به کوي. او په هغې باندې دلیل دی په صحیحینو کې دا حدیث ته په نورو کتابونو کې هم شته چې کله مشرکانو رسول الله وسلم مصروفه کو د خندق په ورځ د مونځونو نه، یعنې رسول الله خندق کې غزوه خندق کې په جنګ کې مصروف و، مشرکانو سره مصروف و، د رسول الله وسلم نه مونځونه څه شو؟ هغه ترې پاتې شو. فصلاها علی الترتیب، رسول الله بیا په هغه ترتیب باندې مونځونه وکړو. یو حدیث کې دا راځي د جابر بن عبدالله رضی الله روایت دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی د خندق په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم خواته بعدما غربت الشمس، نور سو ډوب شوی، فجعل يسب كفار قریش، نو د قریش کافرانو ته بدې ردې ویلې او یا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، یا رسول الله او مازدیګر مونځ چې مې کو نو بلکل نور ډوبېدو، دغه ټیم کې راته موقع میلاو شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته امام نه دی کړی، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم اودس وکړو فصلى العصر بعدما غربت الشمس، نو مازدیګر مونځ کله وکړو؟ نور ډوب شوی، ثم صلى بعدها المغرب، نو بیا کوم مونځ وکړو؟ ماښام مونځ وکړو. د دې نه واضح شي ترتیب لازم دی. اوس راځو ضرور دې مسلې له چې یو سړی دی مازدیګر مونځ ته پاتې شو، د ماښام د مانځه ټیم راغی، اوس به دې کوم مونځ مخکې کوي؟ جواب: دی به ټیم ته ګوري، که دی د مازدیګرې مونځ وکړي او بیا هم د ماښام په مانځه کې ټیم پاتې کېږي او دی پکې د ماښام مونځ کولی شي، نو دی به په دغه ترتیب کوي. اول به څه وکړي؟ مازدیګر، بیا به ماښام. خو که به دغه وخت په دې مانځه کې دومره ټیم پاتې چې په هغې کې دا یو مونځ چې دی وکړي کوم چې قضا شوی دی، بیا دغه وخت مانځه ته ټیم نه میلاویږي، نو بیا به کوم مونځ مخکې کوي؟ بیا به د ماښام دا مخکې کوي، ځکه چې د ماښام هغه ټیم هغه ورته وواله دی. خو دا چې کله دی ځان له مونځ کوي، خو جومات ته چې راغی او ویلي دي چې خلک د ماښام په مانځه ولاړ دي، نو د هغوی سره به کوم مونځ کوي؟ هغوی سره به د ماښام کوي، بیا به ځان له کوم مونځ وکړي؟ بیا به د مازدیګر وکړي. په دې مسله ورسېدی و که نه؟ واضح شو؟ ځکه چې دا قسمه مسلې ډېرو وروڼو ته راپېښېږي، نو ته به ګورې چې وخت څومره دی، دا مونځ او دغه دواړه به کېږي که نه؟ که کېږي بیا خو صحیح ده، که نه کېږي نو بیا به هغه وخت مونځ له ترجیح ورکړي په قضا مونځ باندې. او چې جومات ته ورغلې د ماښام مونځ کې به ماښام مونځ ورسره وکړه، بیا به وروسته کوم مونځ کې؟ بیا به وروسته د مازدیګر مونځ کې. والله اعلم.